حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ضحى طیبة نفسه محتسبا لأضحیته کم یو انسان چې په خوشاله باندې قربانی وکړه او د ثواب په نیت باندې قربانی وکړه یو خود زړه خوشحالي ډیره ده د زړه خوشاله د وجې نه وکړه بوج یې ځان باندې نه دی ګڼلی او دویم محتسبا لأضحیته د قربانۍ په کولو کې یې د ثواب نیت وساتلو ریاکاری دکلاوی نه کړه مقابله د خپلوانو سره چیرې تی کې نو زبم کوم نه قربانی د ریاکاری د پاره یا مثال قربانی د مقابله د پاره دا سینه دا کړي محتسبا لأضحیته قربانی صرف اور صرف د الله د رضا د پاره وکړه د ثواب په نیت باندې قربانی وکړه نو سردار دو جهان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای كانت له حجابا من النار دا قربانی کول د دې مسلمان د پاره د جهنم د اور نه پناه جوړ شو ده كانت له حجابا من النار دا قربانی کول د پاره د جهنم د اور نه نجات جوړ شو الله جل شانه به دا قربانی کون کې انسان جهنم ته نه بوزي کله زما معزز ورونو چې دې دا قربانی د الله د رضا د پاره وکړي د ثواب په نیت باندې وکړي فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قومي فشهدي اے فاطمه پاسېګا او خپل قرباني ته ودرېګا وګوره خپل قرباني وګوره حالات وګوره زکات د قرباني د ساروي د مړین چې کم وینه اوزي د وینې لومبنې قطره چې په ځمکه باندې غوځاره شي د وینې لومبنې قطره چې په ځمکه باندې غوځاره شي نو تا دپاره ټول ګناهونه الله پاک معاف کړه مغفرة لكل ذنب الله پاک دې ټول ګناهونه هغې سره معاف کړي او بیا فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اما انه یجاء بلحمها ودمها د قیامت په ورځ باندې دا ساروی چې کم تا د الله جل شانه د رضا د پاره حلال کړی دی د غوخه د ویني د هډوکی روبړلې شي او پتل د میزان کې بوا چولې شي توزعو دا بتل لیکيږي یو ځلنا دو ځلنا پورا 70 بار بدا تل لیکيږي د دې دا غوخه دا وینا ډوکه وغیرہ او ستا ګناهونه په الله جل شانه معاف کوي څومره لوی اعزاز دی چې کله انسان قرباني د الله د رضا د پاره وکړي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړي ما عمل آدمی فی هذا اليوم دا اختر پورز باندې بهترین عمل د قربانی کول نه بل نشته دی سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا اختر پورز یوم النحر چې ورته وي بهترین عمل د قربانی کول نه بل نشته الا رحمن توصل لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې صرف اور صرف رشتہ داری پالل ګوره د اختر پورز د ټولو نه بهترین عمل دا دی چې دا الله جل شانه د نوم باندې د الله تعالی د رضا د پاره ته د یو ساروي وینه توی کې دا بهترین عمل دی او د دینه بهتر عمل د اختر پورز دام دی چې مثال ستا رشتہ داری پر خودلې شوی مړې ژوندې پر خودلې شوی الا رحمن توصل مړې ژوندې پر خودلې شوی د اختر پورز باندې یو بل سره او خلاصه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دریو ورځې هغه مسلمان د لپاره حرام دي چې قطع تعلق وساتي او رشتہ داری پرېږدي
نو مړی ژوند دی وساته دا بهترین عمل